دننه راغلي. زه درته 15 اصولونه بیانوم او ځان سره چې کوم شوقین دي د علم یو یې لیکئ او د کومو چې ذهن ډېر تیز دی یو یاد یې کوي او کوم چې بین بین دي یو هغه الله بخلي یو الله دې د دې درس هغه برکت د لاسه هغوی باندې هم رحم وکړي ځکه چې داسې تش ناست دي. اولنی عذر سخت باران داسې باران چې یو سړی پکې د جومات نه نشي راوتی د کور نه داسې باران چې یو سړی د کور نه مکمل نشي راوتی چې راووتو کپړې داسې لمدېږي او خټې دي اوبه دي. موږ سره مخکې حدیث تیر شو او صحیح بخاري کې دا حدیث دی الا صلوا فی رحالکم په کورونو کې لمونځ وکړئ. نو دا اولنی عذر شو. دویم عذر سخت سیلی یا سخت یخني چې انسان پکې د کور نه نشي راوتی. موږ سره دې دلیل هم تیر شوی دی مخکې. دوه عذر شو. دریم عذر هغه ړوند چې جومات ته نشي راتلی نظر یې کمزوری دی یا بلکل نشتی. حدیث د عتبان ابن مالک رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغی وایي زه د خپل قوم امام یم خو یا رسول الله ړوند یم او څوک نشته چې بو ونیسي. بخاري کې دا حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولې اجازت ورکړو کور کې کوه. هلته یو بل ړوند هم راغلی عبدالله بن ام مکتوم هغه له ولې اجازت ورنکړو هغه اذان اورېدو عتبان اواز د اذان نه اورېدو هته اجازت میلاو شو. څو عذر شو؟ درې. څلورم عذر دا دی چې ډوډۍ مخې ته کېښودی شي او د ده ډوډۍ ته اشد ضرورت وي سره دغه شروطو چې به مخکې بیان کړي. پنځم عذر دا دی چې د یو سړي ضرورت شي او دسماتې ته ډکې میچازي یا تشې میچازي ورله ډېرې ورشي. شپږم عذر دا دی چې سخت بیمار شي. بیماري خو تاسو واورئ د صحابه کرامو چې سخت بیماري. اووم عذر دا دی چې د بیمار په خدمت کې لګیا وي. داسې بیمار دا اوس شرطونه داسې بیمار چې د هغه د خدمت بل څوک نه وي او خدمت ته یې دغه ټیم کې ضرورت وي. لکه اوس یو سړی دی کور کې ورته بیمار پروت دی دی بیمار ته ضرورت دی اشد چې څوک ورسره خوا کې کښېني ځکه چې هغه خپل خدمت نشي کولی او بل څوک نشتی نو دې ټیم کې دی د جمع لمونځ پرېښودی شي. لکه عباس رضی الله عنه علي رضی الله عنه او نور داسې بعض صحابه کرامو نه ثابت دي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بیمارۍ کې په کومه بیمارۍ کې چې هغه وفات شوی په هغه بیمارۍ کې د هغه خدمت کوو نو د جمع لمونځ ترې پاتې شوی. څو عذره شو؟ اووه. اتم عذر یره یره په مال یره په ځان دا ټول پکې دننه راغلو. لکه یو سړی دی دشمني ده یریږي چې ما به څوک مړ کړي دې کور کې لمونځ کولی شي که نه شي؟ کولی شي. ښه یو سړی څنګه چې حاجي صاحب ووایي د ځناورو نه یېرېږي ځنګل کې اوسېږي ځناور دي شپه ده تیاره ده پته نه لګي په ځان یېرېږي نو دې کور کې لمونځ کولی. ښه یو سړی دی یو علاقې ته ورغلی دی چې ټول ډاکوان دي او مشهوره دی چې دلته ډاکې کېږي او ده څه مال راوړی دی کور کې ایښودی یېرېږي که زه مانځه له لاړم نو دا مال رانه دا مال رانه ډاکوان وهي دی بیا په کور کې لمونځ کولی شي. داسې نه تاسو دا وایو مال باندې یېرېږي کور کې 2-3 سوه ریاله ایښودي دي او هغې ته ناست چې زه خو جي د مال د حفاظت دپاره په مال یېرېږم نه دغه مطلب نه دی. مطلب داسې چې یو سړي سره مال دی په دې علاقه کې اته پته ده چې ډاکوان دي نقصان ماله خلک راکوي ورځ دوه دا مال دلته پروت دی بیا یې دی محفوظ ځي ته وړي څه ځي ته وړي دغه یو څه وخت دپاره دی د جمع لمونځ نه کوي نو دې کې څه حرج نشته. څو عذر شو؟ اته. نهم عذر دا دی یو امام ډېر اوږد لمونځ کوي. دا ډېر ټکی ورسره ولګوي داسې نه چې امام اوږد لمونځ کوي اوږد ستا ذهن نه ګورې کیدای شي تا هغه لمونځ ته هم اوږد وایي چې په کوم کې سورة الطارق یا سورة الاعلی ویلی کېږي
ډېر اوږد لمونځ یې وکړو قل هو یې پکې ولې نه ویله زه نه ځم مانځله نه نه دا موږ د کوم ځای نه دا مسله واخیسته زه راته اوږد لمونځ وایم اوږد څه ته وایي معاذ بن جبل رضی الله عنه د خپل قوم امام نو هغه د ماسخوتن لمونځ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وکړو بیا لاړ خپل علاقه کې جمع ورکول یو خو به دې د لاسه لیټ شو یو کس راغی جومات ته غریب ذمہ دار سړی و کار یې کړی و د سهار نه دغه ټیم پورې د مانځه په انتظار کې او اوښان یې ځان سره راوسته او اوښان یې جومات سره تړلي معاذ بن جبل چې راغی د ځوان زوی سورة بقرې شروع کړه اولني رکعت کې دې ته اوږد لمونځ وایي اوس ښه خیال هم دی اوږد لمونځ ته داسې نه تاسو دې مسله اسانه کړي اوږد لمونځ بس موږ یې نه کوو اوږد دې ته وایي اوس سورة بقره تقریبا 2.5 سپارې ده دا اوس اوږد لمونځ دی اته جدا شو ځان له لمونځ وکړو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل دې سړي په باره کې څه خبرې وکړي چې یاره دې سړي لکه ښه ونه کړو دا هغه لاړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وویل یا رسول الله د سورة بقره شروع کړه موږ ځان له چې دی د سهار نه ویښ یو دغه ټیم پورې دې ته ناست یو او اوښان مې بهر ودرولي د هغوی یاره راسره پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته څه ونه وي او معاذ بن جبل ته یې وویل چې ته دا لمونځ لږ لنډ کوه نو دا دلیل دی په دې باندې که چېرته امام ډېر اوږد لمونځ کوي او ته د هغه سره د دې د لاسه شریک نه شوې نو په دې کې څه حرج نشته خو بار بار درته وایم چې ګوره اوږد چې په صحیح معنو سره اوږد لمونځ وي ګنې د بېدینو ته خو زه چې د بېدینو ته دا قل هم اوږد لمونځ ښکاري نو دوی داسې نه چې بیا دوی هم په کورونو کې پراته دي چې به اوږد لمونځ دی نه دغه نه کله ناکله زه لمونځ وکړمه د دې نورو جوماتونو نه زما لمونځ به چېرته 2 منټه 3 منټه چې زیات شي 15 منټه دی هغه اوږد لمونځ دی چې 15 منټه د نورو نه لیټ کېږي نو بیا ما ته خبر راوړي چې بعض لمونځ یې ډېر اوږد وکړو ډېر اوږد څه ته یعنې هغه نور که جمع په 12 منټه کې ختموي زموږ جمع په 14 منټه کې ختمه شو هغه نور یې په 14 منټه کې ختموي زموږ هغه په 15 منټه کې ختمه شو ډېر مې لمونځ اوږد کړو نور یې په 10 منټه کې ختموي زما هغه په 5 ساعت کې ختمه شو ته دومره دین دپاره نه شي کولی 15 منټه او 2 منټه او 3 منټه اوږدېده لمونځ دې ته څوک اوږد نه وایي ورسېدې به که نه دا څه عذر شو نه لسم عذر دا دی چې یو امام دومره لنډ لمونځ کوي چې نه پکې ته رکن رسولی شي نه واجب رسولی شي ویسته دې نه پرېږدي لکه څه لکه څوک لکه زموږ د ملک مولیان یا تراویح په هغې کې نه رکوع راګیرولی شي نه سجده راګیرولی شي نه سورة فاتحه ویلی شي نه خشوع او عجزي کولی شي نه دعا غوښتی شي نه الله ته جړا کولی شي هېڅ پکې نشته نو که یو سړی د داسې امام سره مونځ لکه جومات ته نه وي تللی یاره وایي زه به جومات ته څه لاړ شم زه رکوع ته کوږ شوی نه یم چې هغه په سجده وي زه سجدې ته تللی نه یم چې هغه بیا ولاړي زه راپاڅېدلی نه یم هغه بیا په رکوع کي نو ځکه زه اوس ځان له لمونځ کوم نو په دې کې څه حرج نشته په دې کې څه حرج نشته یو لسم عذر دا دی چې امام داسې بدعتي چې هغه بدعت سره انسان کافر کیږي او بل جومات خواوشا کینی لکه اوس داسې امام دی د جومات چې هغه مړو ته رامدد شوی دا کفر دی مړو ته رامدد شوی څه دی کفر دی دا د جومات امام دی په ده پسې شاته لمونځ نه کیږي او بل جومات خوا کې نشتی دا پکې یاد ساتئ بل جومات خوا کې نشتی یا شتي خو تلو ته ډېر ګران دي نو دا سړی په کور کې لمونځ کولی شي دولسم عذر یو امام دی چې هغه د لمونځونه د خپلو مستحب وختونو نه لیټ کوي حدیثونو کې چې کوم وختونه راغلي دي غوره دی په هغه وخت کې نه کوي او دا سړی وایي چې نه زه خو ځان له په هغه وخت کې لمونځ کوم کوم چې غوره وخت دی نو دی کولی شي 14 عذر یو سړی جیل کې دی
جیل کې بند کړی دا خو معذور دی واضح جمعې ته نه راپرېږدي جومات ته نه راپرېږدي 14 عذر د یو انسان په بدن کې داسې کمی دی چې سفر پې جومات ته نشي کولی لکه یو سړی د خپې نشتي 14 دی که ما 14 عذر دا دی چې یو سړی دی په بدن کې داسې کمی دی چې جومات ته نشي راتلی لکه یو سړی دی چې خپې نشتي یا یوه خپې نشتي نن سبا آلات راوتي دي آلاتو کې اوس د عذر نشته لکه اوس که دې سړي طاقت وي چې ځان ته مصنوعي خپه ولګوي نو بیا به جومات ته راځي او که د دې هر څه طاقت یې نه وي او د راتلو طریقې نه جوړېږي نو بیا به کور کې لمونځ کولی شي 15 عذر ما بیان کړو چې یو سړی قرضه پېږي او د دې سړي نه قرضه اخیستي چې هغه ځوان شیر ورته لارې بندي کړي نو بیا دی په کور کې لمونځ کولی شي دلیل پې د معاذ رضی الله عنه فعل یو څو ورځې منزله نه و راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې کسان ولګېدل لاړ شو دا معاذ نه ښکارېږي چېرته تللی حاجي تپوس وکړه هغه یا رسول الله د یو کس نه مې قرضه اخیستی و د جومات په لاره کې راته ناست پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته د قرضو د ختمېدو یو وظیفه وښوه خو دی ورته ونه وي چې نه تا کار غلط وکړو که دا کار یې غلط وي نو بیا به ورته ویلی خو دې کې هم ګورې افراط او تفریط ونه کوي ګورې موږ هغه قرضه یادوو چې هغه سړی ته لاره کې دي نه پرېږدي او دا داسې قرضه په هر چا ده موږ کورونو کې پراته وي چې موږ قرضې دي عذر دا نه دی چې په یو سړي قرضه ده عذر دا دی چې قرضه پې ده د داسې سړي چې هغه ورته په لاره کې ناست دی تنګوي یې دا عذر دی که صرف چې قرضه عذر کړی بس بیا د جوماتونه به ټول شړځېږي چې په هر سړي سره څه قرضه خوش دي جوماتونه لاړو شړ پاتې شو دا څو عذره شو 15 عذرونه شو ځان سره یې یاد ساتئ